امام غزالی صاحب یو واقعه ذکر کړی، تاسو ورته متوجه شئ، بیا بس کومه زه مختصر یې درته وایم. په دې باره کې درته وایم چې د بل چا ناموس ته چې سپک ګوري نو ستا ناموس ته به خلک سپک ګوري. ته داسې مه وایه چې بس زه ډېر ښه ځوان یم او ما سره ښځې خبرې کوي، ستا لورګانې هم خلکو سره خبرې کوي. داسې مه وایه، دا سوچ مه کوه. امام غزالی سے واقعه ذکر کړی ده، یو مشکی و یو زرګر سره مزدور. دا زرګر هم نیک سړی و، ښځه هم نیکه وه، د الله ولیه وه، او دا چې ورسره مزدور و اوبه به یې ورته چلول، دا هم نیک سړی و، د الله بزرګ و. بشکه به یې ورته راوړله د اوبو نه ډکه. زرګر به کور کې نه و، دروازې مخې ته به یې بشکه کېښودله او دا سړی به لاړو. بیا به ښځه راووتله، دا بشکه به کور ته داخله کړه. 10 کاله د مشکي په دې کور کې خدمت وکړه، د زرګر په کور کې، خو خیانت یې ونه کړه. څو کاله؟ 10 کاله. خو 10 کاله وروسته یو ورځ پیښه داسې وشوه چې دا مشکي راغی، وی کتل چې په انګړ کې د زرګر کډه اوده ده، زرګر کور کې نشته. نظر یې پې ولګېده. نو انسان د ځوان دی که نه، د هر چا تقاضاوي دي. ښځه اوده وه، دا مزدور ورغی، د زرګر په ښځې باندې داسې لاس کش کړ، دې لاس ته یې زور ورکړه داسې، او بیرته وتښتېده، نور یې څه ونه کړ. ښځه چې را بیداره شوه ډېره خفه وه چې دا ولې 10 کاله د موږ کور کې مزدوري وکړه او خیانت یې ونه لیدل شو، پس له 10 کالو نه دا ولې جرم یې وکړه؟ او په ژړا کېناسته کور کې. داسې بیبیانې وی د الله نه یېرېدلې، کور کې جړېدله او جړېدله. میړی راغی، زرګر راغی، ولې جاړې ښځې؟ ښځه یې ورته وایي چې بس ستا د ګناه د وجې نه تا ګناه وکړه، اثر یې په ما پرېوته. میړه ته وایي، زرګر ته وایي. زرګر ورته وایي چې ما خو ګناه نه ده کړې. وایي نه، تا ګناه کړې ده، ما ته رښتیا ووایه. خپل میړه ته وایي دا 10 کاله موږ سره مزدور و، دا مشکي ما ته سپک نه و کتلي، تا جرم کړی دی، رښتیا به راته وایي. یا در نظام کور درته پرېږدم او یا به راته حال وایي چې تا څه جرم کړی دی نن په بازار کې. زرګر ورته مجبوره شو، وایي نن دوکان ته یو سیاسره راغلی وه، زما دوکان ته. زرګر ورته وایي بنګړي اخیستل د سرو، بنګړي چې په لاس کې واچول، دا لاس یې ما ته ډېر ښه ښکاره شو. ما د ښځې لاس ونیو، پیزور مې وکړ. نو دا ښځه ورته وایي چې د زرګرې ښځه، د زرګر ښځه زرګره، دا ورته وایي چې ګوره 10 کاله کېدل چې دا سړی زموږ سره مزدور و، ما سره یې خیانت نه و کړی. نن چې تا ګناه وکړه، په بازار کې د بل چا ناموس ته سپک وکتل، نو ما ته هم خلکو سپک وکتل. ستا مزدور راغې، زما لاس یې زور وکړه. تا په بازار کې د بل چا ښځې په لاس باندې زور وکړه، او دا مزدور د راغې، زما لاس باندې زور وکړه. زرګر په ژړا شو، توبه یې وکړه چې آینده به داسې جرم نه کو.